ډېرې زلزلې د قیامت د علامونو یوه علامه زمانو دا زلزلې چې الله راولي د خپل بندګانو ته یو تنبیه ورکوي، یو خبر ورته ورکوي چې تاسو سم شئ، زه ستاسو نه خفه یم. دا خلک را بیداروي چې بیدار اوسېږئ، غلطۍ یې هم کړي دي، مقصود پکې د خلکو د هغې اصلاح وي، لیکن زمونږ زړونه دومره سخت شوي دي، منگا د خپل الله نه غفلت دومره زیات اختیار کو چې کله الله موږ تنبیه هم راکوي او عذاب راولي، دغه عذاب ته بیا زموږ په معاشره کې کب جوړېږي، دی نه بیا یو مسخره جوړېږي. کله چې به بالاکوټ او په مانسره کې زلزلې راغلې او کشمیر کې، بیا چونکې هغه وخت کې به زلزله داسې خامخا یو ورځ دوه ورځې بعد یو جړق به ورکاو د ځمکې نه، او دارنګې دې علاقو کې به هم کېدلې. لیکن افسوس او صدا افسوس په ځای د دې باندې چې موږ خپل الله ته رجوع کړي وې، موږ خپل الله ته توجه کړي وې. کله به چې زلزله راغله لږه یو جړق به راغی، زمان او جوان نسل د هغې ذهن دومره غلط جوړ شوی و چې هغې په هغه ټیم کې د هغې یو مسخره جوړه کړه، ویل به یې مسکال راکه راته ویل. زما وروڼو دا د کفر خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي، دا د بېدینۍ خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي. مسکال یې راکه، مسکال نسبت بیا چاته کېدلی شي، د مسکال نسبت زما الله ته بیا کېدلی شي، ځکه زلزله خو چې راولي زما الله یې راولي، لیکن نوجوان نسل هغې د هغه مسکال نسبت زما الله ته کوي، دومره ګستاخي کوي، غیر شعوري طریقې سره ګستاخي کوي، دی پوهېږي په ځان باندې نو د کفر خبرې د خولې نه صادر شي. نن د عذاب نه هم خلکو مسخره جوړه کړه، او دا عذابونه مسلسل به هم دغه شانته رواني څو پورې دې خلکو خپل الله ته رجوع نه کړي. بله علامه د قیامت د علامونه ارې ظهور الخسف والمسخ والقذف. په دې امت کې څه خلکو باندې به الله رب العالمین کاڼي راوري، څه خلکو د هغې به شکلونه الله مسته کوي، او څه خلک په هغې باندې به الله ځمکه ښکته بوځي. دا درې قسمه عذابونه په دې امت کې به الله راولي. عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف. د دې امت په آخر وخت کې به خسف می ځمکه به الله په بعضې خلکو باندې ښکته بوځي، ډوب به یې کي، ومسخون د بعضې خلکو به الله شکلونه مسته کي، خنزیران، شادوګان، نور ناشنا ځناور به ترې جوړ کي، وقذف برنه به پې کاڼي م الله راووري. او دا شوي ډېر خلکو باندې دا حالات راغلي دي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ رسول منگ به هلاکیو، حال دار چې منگ کې نیکان خلق به موجود وي، دیندار خلق به معاشره کې موجود وي، بیا به منگ باندې دا هلاکت راځي، دا عذابونه به راځي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نعم اذا ظهر الخبث، او بالکل به هلاکیږي چې کله خباثت فسق فجور دا عام شو، بیا به نیکان خلق په هم په منځ کې لاو کېږي. دارنګه یو روایت کې راغلی دی ابن ماجه کې، دا روایت د ترمذي روایت د ابن ماجه کې راغلی دی لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها